اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چورس کی سل کرت دا آیت وائی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین دا ذکر دے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سوک چورس کی سل کرت دا وائی اللہ بورتا سلور انعام ورکی یو دادے چه فقیری بے ختم شی دے با فقیر کی گی نا چاہتا با محتاج نہیں دیر آسان وظیفہ دا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سل کرتے وائے ورس کے برابر وئی یو انعام دادے چه اللہ با دے چاہتا نا محتاج کئی کار با دے روانی دوم نمبر کمال پاکے دادے چه دا قبر سختیونه به الله ساتي دا قبر چې کوم سخت شپه ده رسول الله مبارک امتیانو توای ای زما امتیانو دو شپې در نه یېرې نشي ګوره یو هغه شپه چې سبا قیامت کیږي او نن کومه شپه ده دا ډېره سخته ده الله دې راباندې اسانه کړي دویم دا قبر شپه در نه یېره نشي دا اوله شپه چې دا مړی قبر ته لاړ شي نو دا ډېره د وحشت ده دا ډېره د ځان لوالې ده سړی چې راپورته شي او دا سر یې په پورته تیږه ولګېږي او مازغه یې کار وکړي چې دا خو قبر دی نو دا ډېره سخت وخت دی دې وجې نه زموږ شریعت وایي که ستاسو پلار یا ورور یا خپل مو مړ شو ټول د قبر نه مه رازغلی پکار دا دی چې قبر سره ودرېږئ دومره اندازه د دې قبر سره ایثار شئ چې اوښ حلال شي او د هغې غوښې ټوټې ټوټې شي او بیا غوښې تقسیم شي نو رسول الله مبارک فرمایي دومره به ایثارېږئ د دې مړي سره ځکه ته چې د دې قبر سره دې مړي سره ولاړې او دته ملائک راځي او ته ورته ولاړې نو ستا د دې وجود سره ستا د دې حضور سره د هغه زړه کلکېږي او مضبوطېږي نو هغه ډېر ځان لوالی ترېنه ختمیږي او د قبر هغه وحشت پې کمیږي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره چې پلار مو مړ شه ورور مو مړ شه څوک مو مړ شه رازغلی تېما دومره اندازه ورسره ایثار شئ چې اوښ راونیسي ولالی کې او پوستکی تې وباسي غوښې بوټۍ بوټۍ کې او بیا غوښې تقسیم کې دومره اندازه ایثار شي دومره اندازه کې هغه نه سوال او جواب وشي یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله مبارک فرمایي کم سړی چې وفات شي او قبر کې مخخ کو قبر نه مه رازغلی قبر سره ورته ودرېږئ ورته ووایه وفلانیه اوس به درته ملائک راځي تا نه به درې پوښتنې کوي درته وایي به من ربک وما دینک ومن نبیک ته ونه ډار شې د اول سوال جواب به ورکې چې تا ته ووایي من ربک ته به ورته ربی الله چې درته وي وما دینک ډارېږه مه ته به ورته وې دینی الاسلام زما دین اسلام دی چې دنه پوښتنې وکړه ومن نبیک نبي دې څوک دی ډارېږه مه ته ورته ووایه نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا یو صحابي وفات کېده بچي په دې حدیث عمل وکړه بیا په خوب کې ولیده ورته وی بچیه الله دې درته جنت الفردوس نصیب کړي زه چې تاسو قبر کې کیښوم او کله ما ته روح راغی او دا سر مې په دې تیږه ولګېده یو هیبت را باندې راغی چې ما نه هر شی هیر شو بچیه که تا راته د دې سوالونو جوابونه نه وی ښودلی ما نه قصه خرابه وه الله دې اعلی جنت درکړي چې ستا دا خبرې مې واورېدې او سوالونه او جوابونه مې واورېده نو ملائکو ته مې په زړورتیا جواب ورک نو د قبر شپه دا ډېره سخته ده
څوک چې دا وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین سل کرتا نو دویم انعام دا دی چې د قبر دا ځان لوالی به الله پې اسانۍ او د دې نه به یې ساتي ورځ کې سل کرتا دریم نمبر دا چې دا ورځ کې سل کرتا وایي د زمانې غټ مالداره به تی څلورمه دا چې کله د جنت دروازې ته ورسېدې هغه کړۍ چې ده هغې ته هر څوک ګوتې نشي وړی دې کلمه کې دا کمال دی چې تا هره ورځ سل کرته ویلي نو ته به په د دې کلمې د برکته هغه د جنت دروازې کړۍ ټکولی شي نو دا زده که یو دا وایه